د ټیک ټاک ستوري حریم شاپلار د خپل لور په عملونو د خلکو نه بخښنه وغوښته. قدرمنو دوستانو سلامونه مې قبول کړئ. د خان کلیک په یو نوي او معلوماتي ویډیو کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول په ټیک ټاک د مشهوره شوې پښتنې پیغلې حریم خان پلار سید زرار حسین شاه په وړومبي ځل په ټولنیزو رسنیو راښکاره شوی دی او د خپلې لور حریم شاه په عملونو یې د خپلو خپلوانو او ټولو خلکو نه بخښنه غوښتې ده. 29 کلنه پیغله حریم شاه چې خپل نوم یې فضا حسین دی په دې وروستیو کې د پاکستان ګڼ شمېر مهم حکومتي او سیاسي مشران د هغوی په ویډیوګانو او غږیزو فون کالونو خپرولو رسوا کړي او په ټولنیزو رسنیو زیات شهرت موندلی دی. هغه اکثره په خپلو تلویزیوني مرکو کې وایي چې پلار یې یو لوی افسر دی او له کوره ورته هره میاشت 15 یا 6 لک روپۍ د جیب خرچه ورکول کیږي. خو د انډیپینډنټ اردو په نوم یو ویب سایټ اوس د هغې په اړوند یو پلټنیز راپور خپور کړی دی او په دغه راپور کې راغلي چې د هغې پلار زرار حسین شاه سرکاري افسر نه بلکې د ځنګلاتو محکمه کې د یو ساتونکي په توګه ماموریت کوي. د حریم شاه پلار وروسته له هغې په وړومبي ځل په ټولنیزو رسنیو د زیارت په ورځ راښکاره شو او د خپلې لور د عملونو په سر یې له خلکو نه بخښنه وغوښته چې په دې وروستیو کې کله حریم شاه د ګڼ شمېر سیاستدانانو او وزیرانو د رسوایۍ ویډیوګانې خپرې کړي دي. پخپله د حریم شاه داسې غیر اخلاقي عکسونه هم په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي دي چې د حریم شاه په ضد یې په ټولنیزو رسنیو د زرګونو خلکو غوسه راپارولې ده. د انصاف نیوز په نوم د فیسبوک په یو پاڼه د زیارت په ورځ خپور شوی د حریم شاه د پلار زرار حسین شاه په ویډیو پیغام کې لیدل کیږي چې دغه سپینګیری سړی د حریم شاه پلار غرې ونیولی دی او وایي هغه په خپل ژوند کې هیڅوک نه دي ځورولی خو یو ځل ترې پلار خفه شوی و کیدای شي نن ورته هغه سزا میلاویږي. د حریم شاه پلار چې په دغه ویډیو کې پرله پسې خپلې اوښکې وچوي او ژبه یې په خبرو کې نښلي هغه وایي چې د یو مسلمان پلار په توګه یې د خپلې لور ښه روزنه کړې وه. هغې ته یې په ښو اسلامي مدرسو کې لوړې دیني زده کړې ورکړې وې او هغې نه یې یوه دیني عالمه جوړه کړې وه. هغه وایي مشرانو یې دومره د عزت ژوند تیر کړی چې د سیمې خلکو به د هغوی د دورشلې خاورې په خپلو سترګو کې د رانجو په توګه اچولې خو الله تعالی به ترې ناراضه شوی وي چې داسې ورسره وشول. په دغه ویډیو کې هغه نه ده ظاهره کړې چې د خپلې لور په کوم حرکت خفه شوی دی خو وایي د هغې یعنې د حریم شاه په وجه ټول قام ټبر او خپل پردي کوسترګي شوي او هغه د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي. د حریم شاه شناختي کارت او پاسپورت عکسونه هم په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي چې د هغې له مخې د حریم شاه خپل نوم فضا حسین او هغه د خیبر پښتونخوا د منصوري ضلعې د اوږې سیمې اوسیدونکې ده. د انډیپینډنټ اردو ویبپاڼې د پلټنو له مخې حریم شاه 4 خویندې او 3 ورونه لري او د هغې د کلي د سکول یو استاد چې فرضي نوم یې حبیب الله ښودل کېږي وایي چې د حریم شاه په حرکتونو د هغې د کلي ټول خلک پریشانه دي. دغه استاد وایي د حریم شاه پلار سرکاري افسر نه بلکې د ځنګلونو محکمه کې یو ساتونکی و. مور یې د سکول استاده وه او تره یې په سکول کې چپړاسي دی. هغه دا هم وایي چې حریم شاه واده شوې ده او د هغې واده د خپل ترور زوی سره شوی و چې له هغې یوه لور هم وه خو وروسته بیا له هغه نه طلاق اخیستی و. پخپله حریم شاه د دغو دعوو په هکله څه نه دي ویلي خو هغې په خپلو زیاتو مرکو کې ویلي چې پلار یې هم یو سرکاري افسر دی او پخپله د خپل کلي جدتمند نوابان دي. حریم شاه تر اوسه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نه نیولې د هغه د حکومت د زیاتره وزیرانو سره خپل اخیستل شوي عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې کړي دي. په نږدې ورځو کې هغې د پاکستان د ریلوې د مرکزي وزیر شیخ رشید او حریم شاه یو ویډیو کال هم په ټولنیزو رسنیو خپور شوی کوم چې حریم شاه شیخ رشید ته په دې ویلو کې لیدل کېږي چې تا به ماته ځان لوڅ ښودلو او نامناسبې ویډیوګانې به دې راته رالیږلې. د دغه ویډیو په اړه شیخ رشید غلی پاتې شوی خو د عمران خان د ګوند زیاتره خلکو په هغې باندې سخت تنقیدونه شروع کړي دي. دوستانو دا یو تازه خبر د حریم شاه په اړه چې د هغې پلار څه ویلي او د هغې اصلیت څه دی نو دا معلومات مو تاسو سره شریک کړل. له نورو همدغسې معلوماتي او د سیمې له خبرونو لپاره در سره زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ چې تاسو وخت په وخت د حالاتو نه خبر وساتو. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.